شهید عثمان کاکړ چا څنګه او ولې مړ کړ؟ که غواړئ چې تاسو یې هم په اړه پوه شئ او د کورنۍ خبرې واورئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د پښتونخوا وتلی سیاستوال عثمان کاکړ وروسته له سختو ټپونو په هسپتال کې ساه ورکړه. د کوزي پښتونخوا وتلی سیاستوال او د پاکستان د سنا پخوانی غړی عثمان کاکړ وروسته له سختو ټپونو په هسپتال کې ساه ورکړه. د پښتو ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ او ځینو نورو پښتنو ملتپالو د هغه مړینه تایید کړې ده. ویل کیږي چې هغه نن د دوشنبې جون 21 په روغتون کې په سر او بدن د اخیستو زخمونو له امله ساه ورکړه. عثمان کاکړ څو ورځې مخکې په کوټه کې په خپل کور کې غورځېدلی و او ویل کیږي چې پر سر لګېدلی و. هغه اوس مهال د پاکستان په جنا روغتون کې بستر و. عثمان کاکړ د پاکستان د بلوچستان او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالاتي مشر و. ښاغلی کاکړ له 2015 څخه بیا د روان کال 2021 تر مارچ پورې د پاکستان د پارلمان غړی او تل یې د پښتنو د حقونو د تامین لپاره مبارزه کوله. هغه د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ PTM غړی هم و. عثمان کاکړ په 1961 د کوټي په مسلم باغ کلای سیف الله کې زیږېدلی و او د بلوچستان پوهنتون د حقوقو له پوهنځي څخه فارغ و. په افغانستان او پاکستان کې ګڼو سیاستوالو عوامو کسانو پر ټولنیزو رسنیو د هغه د مړینې په اړه خواشیني ښودلي او مړینه یې یوه لویه ضایعه بللې ده. په افغانستان کې د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد د عثمان کاکړ مړینه نه ډکېدونکې تشه بللې ده. شهید عثمان کاکړ خپل ټول ژوند د پښتون قام پر راویښولو او د فکري او شعوري سیاست پر کولو تیر کړ. د نوموړي مړینه نه ډکېدونکې تشه ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ PTM مشر او د پاکستان د پارلمان غړی محسن داوړ وایي چې ما د شهید عثمان کاکړ له کورنۍ سره تماس ونیول. هغه وایي چې د عثمان کاکړ کورنۍ راته وویل چې د ډاکټرانو ابزرویشن او پلټنې نه وروسته چې د شهید عثمان کاکړ په سر او بدن ډیر ژور زخمونه وو چې په نتیجه کې د دغو زخمونو تاب رانه وړ او ساه یې ورکړه او زیاته کړه وایي چې داسې ښکاري لکه قتل کړی شوی چې وي. محسن داوړ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې موږ د شهید عثمان کاکړ له کورنۍ سره ولاړ یو او باید حکومت د دې پیښې پوره پلټنه وکړي. دوستانو دا و د دې دم تازه دردونکی خبر. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.